انا وایي چې موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي، خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دې وشي. او یو څو مرې دې د عامل نه را د خدای په نامه زما ته سپي نیمګړي شوي چې ثواب دې وشي. واه 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 واه. ملګرو، د موسی جان د مرګ نه پس په سوشل میډیا په رباب باندې څه تنقید روان دی او پکې ویل کېږي چې آیا خپل دین اسلام هغه خپل کوي او دا رباب دا هر څه پرېږدی. تاسو به مختلف قسمه پوسټونه هغه کتلی وي، خو زه تاسو ته به لږه شریکه کړم چې تر اوسه پورې چا په ټوپک باندې هغه تنقید ونه کړو، یعنی دا یې ونه ویل چې آیا د ټوپک د لاسه د یو انسان زندګي هغه خرابېدی شي، غرق کېدی شي، په هغې څوک تنقید نه کوي. خو په رباب باندې چې چاته څه ضرر نه رسوي، د پښتون یو نښه په هغې باندې چې کوم تنقید روان دی نو هغه به تاسو اریان شئ. بله پکې دا ده چې د پارټیانو سره ورله ټچ هغه هم ورکړی کېږي، یعنی دا موسی چې کوم دی هغه صرف عوامي نیشنل پارټۍ ته حواله کړی دی چې آیا دا د دیو کس او دا مړ شو. او نور چې کوم دی لکه یو پوسټ هغه په ټیک ټاک باندې چلیدو، د پاکستان تحریک انصاف یو کس هغه لیکلی و چې آیا زمونږ یو ورور شهید کړی شو او د دې کم تپوس مونږ به څه کوو. نو بره پې کم دی پی ټي آی څورونه و هغو پې لیکلي و چې آیا په دې کې زمونږ د پی ټي آی د سټوډنټس شامل نه دي، نو برای مهرباني وایي دا پوسټ هغه ډیلیټ کړه. نو بیا ګینټه پس چې کوم دی هغه لګېدل دی او کومه پوسټ کې دی هغه هم ډیلیټ کړی دی. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده، ځکه موسی زمونږ ټول دا په هر چا باندې راتلی شي، یوازې د یوې پارټۍ نه. لکه په هر سړي چې نن مونږ یو ځای ونه درېدو نو سبا له چې کوم دی بیا به دا حالات رواني په مونږ کې بې اتفاقي او د پارټیانو چې کوم حل جوړ کړی دی هغه د ویلو نه دی. دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.